سورة نحل آیت نمبر 90 د دین مخکې سبق کې د دې آیت ابتدایي فضایل او سو خبرې ذکر شوی وي او من جمله پاغي کې یو دا خبره راغلی و چې دا آیت چې دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وی دا په قرآن کې یو جامع آیت دی جامع بمانه د جمع کون کی دا جمع کون کی د خیر او شر لرا او د ټول دین جمع کړی دی د جامع والی نن موږ بیانو چې په کم ادبار سره د ټول دین جمع کړی دی او څنګه دا جامع آیت ته خیر او شر لرا عزیزانو د انسانانو د احوال او احکامات شرعیه دی آیت چې کم دینو په دې طریقه جمع کړی دي چې په دنیا کې څومره انسانان دي د دې انسانانو چې کم دینو هغه درې حالتونه او درې قوتونه الله تبارک وتعالى د خیر او د شر لپاره هر انسان ته ورکړي دي یو ته ویل کېږي قوت علمی د علم قوت ته دویم ته ویل کېږي قوت غضبی د غصې او د غضب قوت ته په انسان کې او دریم ته ویل کېږي قوت شهوانی د شهوت د هغې قوت او طاقت ته په انسان کې دا درې قوتونه الله تبارک وتعالی هر انسان ته ورکړي دي بیا د دې درې واړو قوتونو درې حالتونو او کیفیتونه دي یو ته حالت د افراط وي بل ته حالت د تفریط وي بل ته حالت د توسط وي افراط د دې معنی د حد نه تجاوز او زیاتی تفریط د دې معنی د حد نه کموالی او ښکتوالی او توسط د دې دواړو ترمنځ مخکینی امتونه هغې کې افراط او تفریط په یهودیت کې افراط او په عیسائیت کې تفریط الله تبارک وتعالی وکذالک جعلناکم امة وسطا دا امت محمدیه صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو الله وی دا ما ګرځولې دی امت وسط دا توسط متوسط دا کم درې قوتونه مو چې ذکر کړل قوت علمی قوت عملی او قوت علمی قوت غضبی او قوت شهوانی په دې درې والو کې افراط د حد نه زیاتوالی د حد نه اوچتوالی اړوان دې تلل دا مذمت دی دا تباهی ده او تفریط د حد نه لاندې راتلل دام حد درجه نقصان دی او توسط د دې دواړو ترمنځ دا مطلوب او ممدوح دی نو ګورئ عزیزانو چې الله تبارک وتعالی درې قوتونه ورکړي انسان ته او هر قوت په دریو حالتو کیفیتو د افراط تفریط او چې کوم دینو توسط د قوت علمی افراط چې په قوت علمی کې افراط راشي زیاتوالی راشي نو هغې ته علما په خپل اصطلاح کې جربزه وی جربزه جیم را با زا ها جربزه دا هغه حالت او کیفیتی چې انسان ټول ارس خپل مدار په خپل عقل اچي او دی وی زما عقل کامل دی او زما عقل چې کم سیسترسی بس دکه حق دی نو دی په علم کې د کم دینو سو کولو افراط وکړو چې ار یو سیزی چې کم دی په عقل باندې هغه اوتللو
داسې وخت په وخت خلک راغلي دي نو چې چا عقلیات او عقل ته ترجیح ورکړې ده په وحی باندې، عقل ته ترجیح ورکړې ده په حواسو باندې. لکه یو څیز به په حواس سترګې دي، غوږ دی، پوزه ده، لاس دی، ژبه ده، ابه تا ته یو شان محسوسوي، دی په عقل باندې وی بل شان دی. نو هغه خلک بیا ګمراه شوي دي. زمونږ په برصغیر پاک و هند کې د دې مرتبې شکارو مودودي، سر سید احمد خان او دغه شانته پرویزیان منکرین حدیث دا د دې مرتبې شکار شوي. نو دا په قوت علمی کې زیاتوالی راغی. په قوت علمی کې چې کله تفریط راشي، کموالی راشي، خطوالی راشي، دیتا په شریعت، دیتا د علماو په اصطلاح کې په عربی کې غباوت ورته ویل کیږي او بلادت ورته ویل کیږي. سستی او نالایقتوب، کن ذهنی، د ذهن کمزوروالی، دا غباوت. نو دا چې کم شي نو هغه کم علم چې مطلوب دی هغې ته انسان نه رسی، ایته انسان نه رسی، نو دام نقصان دی. دریم سیس چې کم دی هغه توسط دی. توسط دا دی چې نه د په عقل اعتماد وي او نه دی دونه پریوته دی چې د شریعت په دلیل هم نه پیږي، د شریعت په احکامات او مسائل هم نه پیږي، مسله د فرض او د واجب او د سنن هم نه پیژني. تقلید، غیر تقلید، نص، ظاهر، مفسر، محکم هم نه پیژني. داسې هم نه دی. دا ټول هر څه پیژني، د دې ترمنځ منځ چلیږي، ترمنځ منځ توسط. د دې الله تعریف کړی دی، وکذالک جعلناکم امة وسطا. اوس دا چې کم دینو د دې درجه چې کم دینو د قوت علمی. دویم نمبر دی قوت غضبی. قوت غضبی کې چې افراط راشي کنه، زیاتوالی پکې راشي، زیاتوالی. دغه توسط درجه ته حکمت هم وایي. حکمت د توسط دا درجه نه، د منځنۍ درجه دې ته حکمت هم وایي. او ما تاسو ته د دې نه مخکې سبق کې ویلو چې حکمت په دوه قسمه دی. یو ته حکمت نظری وایي، د کائنات سره باس کوي، د مناطقو او د فلاسفو خبرې دي. یو ته حکمت عملی وایي. حکمت عملی په خپل کور کې په درې قسمه دی. تهذیب النفوس، خپل ځان سمول، اول ځان سمول، بل ته چې ګوته نیسي ځان کې به ګوري، نو خپل ځان سمول. بیا تدبیر المنزل، کورنۍ زندگی سمول. بیا چې کوم دینو سیاست مدنی باروزه، دغه ته حکمت وای. دا حکمت دی. دی حکمت باندې قرآن نازل دی. قرآن کې چې سدي دی ته حکمت وای. د قرآن یو مسئله چې قرآن سخت ذکر کړي او ته پکې لچک پیدا کې، نو دا حکمت نه دی. دا حکمت نه دی. دا چې کوم دینو بزدلی ده. دا حکمت چې کوم دینو نه دی، بلکې دا چې کوم دینو د انسان دین پټ کړی دی. د انسان چې کوم دینو دین هغه د غرض د وجې نه پټ کړی دی، دې ته حکمت نه وایي. دا شانته چې کوم دینو دویم سیز هغه دی قوت غضبی. د قوت غضبی افراط، چې په قوت غضبی کې افراط راشي کنه، نو د دې معنی دا د اری ټیم سړی غوسي، اری ټیم، ار وخت سړی غوسي، ار وخت په ارسه غوسه کیږي، په جایز او ناجایز غوسه کیږي. دا د په قوت غضبی کې افراط دې ته تهور وای. تهور د په قوت غضبی کې افراط دی. او نن سبا هغه ته سوي وی بلډ پریشر دی. په خبره سره خدا الله شان، نو دا بلډ پریشر به ټول عمر کم ځای کې هاي کیږي د چې مخ ته کمزورې سړی ولاړی. چرته د پولیس په مخامخ د چا بلډ پریشر هاي نشو، تا بنی لیدلې. یو پولیس چې سلو کسانو ته مخ ته ودرېږي، د سلو کسانو بلډ پریشر لو کیږي او سیوا کیږي نه. په خبرو سره او یو سړی ته چې
مخې ته سل غریبانان فقیران مسکینان بېوسه ولاړي د ده بلډ پریشر های کېږي کمیږي نه دا د قوت غضبي کې افراط راغلی دی دویم قوت غضبي کې چې تفریط راشي ای ته جبن وای جبن بزدلی چې اډو غصه ورله نه ورځي په ناجایزه ورله غصه نه ورځي په ناروا ورته غصه نه ورځي په خپل حق غوښتو ورته غصه نه ورځي د خپل حق لپاره هم نه راپسي لکه څنګه چې نن مونږ کې دا حال راغلی په خبرو سره ګوري چې ظلم کیږي دغه جذبه نه پیدا کیږي دا ولې د قوت غضبي چې دی تفریط ته تللی دی جبن بزدلی دغه پیدا شوی دا بزدل دی اوس په د باندې څه شی اثر نه کوي هغې ته موږ په پښتو کې بې غیرتي وایو په خبرو سره او دا پښتانه ورته وایي په د باندې بله رسۍ نه خیږي دی هغه مقدار ته ورسي په خبرو سره نو دا دی د دې دواړو ترمنځ هغه توسط دی ای ته شجاعت وایي ای ته بهادري وایي د حق په ځای کې به چوپ ولاړي او په ناحقه به غصه کېږي په ظلم به غصه کېږي په ناروا به غصه کېږي غصه به پرې راځي دې ته شجاعت وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو کان اشجع الناس هغه د ټولو خلکو نه شجاع خطبه به چې وي یا ایها الناس یا ایها الناس جهاد ته به چې تشکیل کولو یا ایها الناس سترګې به په منبر سرې شوي تک سور بشو غصه بشو ناروا به چې ولیدله تک سور بشو غصه بشو صحابي ور فرمایي کأنما فوقع علی وجنتیه الرومان گویا چې په دې اننګو ورته چا انار نه چوړ کو دا اننګي به داسې تک سره شول د غصې نه لمبه بشو دا کله چې کله به ناحق او ناروا ولیدله او په حق او په روا باندې نه کېدلو دې ته شجاعت وایي دې ته بهادري وایي دریم سیز دی قوت هغه شهواني قوت شهواني کې هم دا درې مراتب دي یو مرتبه ده چې کوم دی د افراط قوت شهواني کې چې افراط راشي بیا انسان شهوت ارزه کی پوره کوي په حلال او حرام تمیز پکې نه کوي دا د پوره کېدو زیدي کنه دی دا تمیز پکې نه کوي بی حیاش چې کله دی کې افراط راشي حیوانیت په دې کې راشي د دنه حیوان زناور جوړ شي زناور خپل شهوت پوره کوي هغه نه ګوري چې خلک راته ګوري زناور خپل شهوت پوره کوي هغه نه ګوري چې دا زه شهوت چا سره پوره کوم دا مې مور دا که دا مې خور دا که دا مې ترور دا که دا مې د ترور لور دا که دا راته حلاله ده که دا راته روا ده که دا ناروا ده بیا دغې ته نن خلک عام ته ورسره دغې درجې ته رسېدلی دي دقې درجې ته رسېدلی نو دویمه مرتبه د تفرید ته تفرید څه شی دی چې اډو د سره هغه حلال حق د خپلې بیبي پوره کولو باندې قادر ني پښتو کې ورته نامرده وایي نامرد دی په خبرو سره د هغه خپلې بیبي حق هم نشي پوره کولی دغه مرتبه هم د تباهۍ ده د دې دواړو ترمنځ توسط دی هغې ته عفت وایي پاکي ورته وایي پاک دامني ورته وایي په خپل حلال ځای کې شهوت پوره کا حرام ته ګورم ما دې ته عفت وایي دا توسط دی دا درې قوتونه د دې درې قوتونو درې مراتبو د هرې مرتبې توسط ممدوحو افراط او تفرید مذمومو هغه پرېږده بیا راشه اوس د دې نه پس چې کوم دی نو دا دی چې قرآن چې کوم دی نو قرآن دلته کې په دې آیت کې وي د دې درې واړو قوتونو دغه د توسط مرتبه چې راجمع کې دې ته عدل وایي توسط د قوت علمی توسط د قوت غضبی توسط د قوت شهوانی دې ته عدل وایي دې ته انصاف وایي دې ته عدل او انصاف وایي بیا دا غینه پس چې عدل وشي نو اخلاص هغې ته بیا احسان وایي دغه ټول سیزونه په اخلاص باندې کول نو د خیر ټول کار په عدل کې راغی د خیر ټول کار په عدل کې راغی او دغه عدل
او د خیر دا ټول کار چې د الله د رضا دپاره کې د دنیا هر یو قسم غرض لالچ تنه لري کې دې ته احسان وایي، دې ته احسان وایي. آیت کې دویمه مرتبه دا ذکر کا اهتمام شان دپاره دا حقوق العباد دپاره ایتای ذی القربا ذکر کو چې کله انسان کې عدل امراغي احسان امراغي اوس به دې اهتمام کوي د دې خبرې چې دی به حقوق العباد په ځان باندې نه پرېږدي، حقوق العباد به دې ادا کوي، په وخت به ادا کوي. دغه ته ایتای ذی القربا وي، ایتای ذی القربا. نو دغه شان درې ورپسې اوامر نواهی دي، بیا دینه منع کړی دا درې اوامرو د دې حکم کړو، عدل وکا، احسان وکا، ایتای ذی القربا وکا. دا مکمل یو دینو، دا ټول د کولو کارونو. د عدل په تفسیر کې به ان شاء الله راځي چې عدل د خیر ټول کارونو ته مشتمل دی. عدل کې د خیر ټول کارونه راغلي دي، اغا حقوق الله دي که حقوق العباد دي، احسان کې هم ټول راغلي دي. ایتای ذی القربا د اهتمام شان دپاره صرف د حقوق العبادو نقل کړی دا، صرف د حقوق العبادو د اهتمام شان دپاره. نو درې په دې مرتب کړل نواهی، هم په دې څیزونو نواهی مرتب کړل. په قوت شهوانی کې چې افراط راشي، افراط راشي نو سړی شهوت پوره کوي په ناروا کې، سړی شهوت پوره کوي او فکر نه کوي چې دا د پوره کېدو ځای دی که نه دی. دې ته ویل کېږي فحشا. د دې وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د هغې تفسیر کړی په زنا، په زنا سره. زنا که سړی کوي، زنا که ښځه کوي، دا د باندې قوت شهوانی کې افراط راغلی دی. دی په قوت شهوانی کې د افراط شکار دی. دین الله نهی کړی دا، معاشره ور سره بربادیږي، معاشره تباه کیږي، نسلونه تباه کیږي، کورونه ور سره روانیږي، بچی ور سره تباه کیږي. ولی که یو سړی زنا کوي او بیبي په خبردار شي، بیبي ور سره جون نه تیری، زما حق دی بل چاته ور کوي، جون ور سره نه تیری. جنگ جګړې وي په کور کې، فسادات وي، دا غي جنگ جګړو فساداتو شکار شي ماشومان بچي. دا ماشومان بچي چې د مور او پلار دا جنگ جګړې او اری ټیم د دې دا مقابله دا ویني، دینه د معاشري خسړې کلم نه جوړيږي، د دنه به د معاشري بدعمل سړی جوړيږي، بد اخلاق سړی به جوړيږي، بد کردار سړی به جوړيږي. کدا د افراط درجه په خزه کې دا او سړی ته پته ولګېدله، یا به تنه ډس پورته کوي وجنی به، یا به ورته طلاق ور کوي، ایته به نورم د زنا لار کولو شي، یا به ځان خوري، ځان به خوري، ځان به غر کوي او تباه کوي، دنه دنه به خوټ کېږي، په معمولی معمولی خبره به غوسه کېږي، جنگ جګړې به کوي، په کور کې به جنگ جګړې وي، د دې شکار به بچی وي، بچی به تس نشي، معاشرې ته ښه بوزغلې میلو نه شو، ښه خلک میلو نه شو، ښه افراد میلو نه شو، معاشره تباه شوله. دغه شان دی که چېرې چې کم دینو فقوت علمی کې هغې کې چې کم دینو افراط راشي نو منکر ترې نه پیدا شي. ولې چې قوت علمی کې افراط راغی، تاسو ته مخکې ووې د هر یو څیز په عقل تلي، دی عقل هر یو څیز کې لړاوي، د ده عقل هغه ځای ته رسي نه چې کوم ځای ته وحي رسېدلې ده، د ده عقل هغه ځای کار نه کوي چې کوم ځای وحي ده، د ده عقل هغه ځای کار نه کوي چې کوم ځای شارع نس کړی دی. دی د عذاب قبر نه منکري، دی ته منکر ویلی دی، دی په منکر سره ذکر کړلو، هر قسمه ناروا پکې راغله. د دې وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې تفسیر کړی دی په شرک سره، په شرک سره. ولې چې په قوت علمی کې افراط راشي که نه، نو دی په خپل علم د حقیقي رب نه علاوه بل رب جوړی، دی ورته ناجایزه دلیل ګوري، ناجایزه دلیل پسې روانیږي، نو دی بیا غیر رب رب ګڼي، یې د رب سره شریک، بس شرک. عبدالله ابن عباس د هغې تفسیر وکړو په شرک سره. په قوت غضبي کې چې کله افراط راشي، افراط مخکې تیر شول، انسان په معمولی معمولی خبره غصه کیږي، چې غصه کیږي د ده د لاس نه ظلم کیږي،
ایته بغي وي. عبد الله ابن عباس دغه تفسیر په ظلم سره کړی دی. د ظلم ټول افراد پکې داخل دي. د بغي په تفسیر کې برازي چې د ظلم ټول افراد، ظلم په حقوق الله کې، ظلم په حقوق العباد کې، دا ټول پدې کې دي. نو دې آیت کې دا ټول مقامات ذکر کړل، دا ټول مراتب دې پدې کې چې کوم دینو ذکر کړل. احکام شرعیه هم جمع کړي دي. دغه احوال د خلکو جمع کړي کنه، احوال د انسانانو جمع کړي، دې آیت جمع کړي. نو راشه وګوره چې احکام شرعیه څنګه جمع کړي دي. احکام شرعیه ابتداءً په دوه قسم دي. یو مامورات دي، نو دویم منهیات دي. مامورات د کولو کارونه، منهیات د نه کولو کارونه. نه به کې ځان به نه منې کې. هغه مامورات عدل، احسان، ایتاء ذی القربا دی. هغه منهیات هغه فحشا، منکر، بغی دی. بیا مامورات چې دي، دغه مامورات دا چې کم دینو دو دي. یو حقوق الله دي، دویم حقوق العباد دي. بیا حقوق العباد چې دي هغه په دوه قسمه دي. یو عقاید او اعمال دي، او دویم د دې اوقات، کیفیات، قیودات دي. دا په دوه قسمه دي. دغه شانته چې کم منهیات دي، منهیات په دوه قسمه دي. حقوق الله دي او حقوق العباد دي. حقوق الله بیا په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې عقلاً او شرعاً دواړه قبیح دي، ایته فحشا وي. دویم هغه دي چې هغه صرف او صرف چې کوم دینو شرعاً هغه چې کوم دینو قبیح دي شرعاً، ایته منکر وي. دې ذکر کړل. نو بیا دلته کې وګوره عدل، لفظ د عدل چې راوړي دي په دې کې مامورات اشاره ده. په ماموراتو کې دي کې حقوق الله دي چې هغه عقاید دي، عبادات دي. عقایدو کې به اس قسمه ګندګي نه راولي، دا عدل دی. عقیده به پاکه ساتي، عقیده به د توحید ساتي. الله سره به څوک شریک نه، الله ته به چا سره تشبیه نه ورکې. مجسمه به نه جوړېږي، معتزله به نه جوړېږي، خارجي به نه جوړېږي، مرجیه به نه جوړېږي، اهل سنت والجماعت به جوړېږي. دا نو عقیده به پاکه ساتي. عقیده لا اله الا الله، پدې کې افراد شرک دی. په لا اله الا الله کې څوک ملګری کول دا افراد ته او دا شرک دی. دغه شانتي تفرید چې الله بالکل نه مانی، نو دا تفرید دی. عبادت کې حقوق الله دی، عدل دی. عبادت کې د ځان نه زیاتوالی کول. 3 رکعاته مونځ د ماښامو کو، د 3 رکعاتو په ځای 4 رکعاته کول، 10 رکعاته کول، 20 رکعاته کول. دا ته د افراط شکار شو، د افراط شکار شو. نو دا منع یې کړی دا. افراط مه شکار کېږه. تفرید اسې پکې سستی کول. کور کې ناسته، موبایل کې گیم کې، بار ناستی، اجره کې ناسته، گپ شپ لګے، دکان کې ناسته، نور څوک خلق دم په گپ کړي، گپ شپ لګے، لاره کوڅه کې ګرځي، پټي کې ناسته، وخت د مانځه دي، سستیه سي بیسا. دا تفرید دی. د دې دواړو ترمنځ دی په خپل اوقاتو کې خپل عبادت په مقدار کې کیفیت ټول پورا وکا. عدل امراغي، احسان امراغي. احسان کی کیفیت او اوقات راغلي دي. تفصیل کې به ان شاء الله چې کوم دینو ذکر کو. دا شانتي په حقوق العباد کې پاغي کې افراد دادي چې حقوق العباد د حد نه پکې انسان تجاوز کوي. یو تا زیات ځان رسي، بل ته نه رسي. تفرید داري چې غفلت نه کار اخلي، د یوم خیال نه ساتي، دا تفرید کوي. دغه شانتي مال کې چې کم دینو بخل کوي، مال کې یا اسراف کوي، دا افراط او تفرید ته. نو دې په احکاماتو کې ذکر کړل. نو دې آیت حقوق الله، حقوق العباد، مامورات، منهیات، دا ټول ارسي جمع کړل
د دې وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایل وی دا جامع آیت دی د ټول دین جمع کړي دې وجه نه چا او فرمایل وی که ټول قرآن نه وي نازل او صرف دا یو آیت نازل وي بس دا د انسان د زندګۍ دپاره کافي انسان زندگی په دې باندې سمیدي شي دا د هغې دپاره کافي دی نو دې ذکر کړل دام ابتدایي او څو خبرې وي الله یې د عمل کولو توفیق راکړي